وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مراد احمد سعیدي په نامه باندې د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، یو سړی ده سلام یې وکړ السلام علیکم، بل سړي جواب داسې ورکړ هغه هم بیرته ورته ویلې چې السلام علیکم، یعنی جواب خو وعلیکم السلام ده. نو ده ورته ویلې هغه سلام وویلې السلام علیکم، ده ورته ویلې بیرته جواب کې السلام علیکم. دا څنګه ده محترم وروره؟ په بخاري او مسلم کې حدیث ده، هغه د آدم علیه السلام چې ملایکو ته سلام وکړ، نو هغه حدیث کې چې امام بخاري رحمه الله دا حدیث په کتاب الادب کې راوړی، کتاب د استیزان په مبحث کې هلته راوړی ده، تقریبا 6220 نمبر حدیث ده. نو آدم علیه السلام ورغی، ملایکو ته ویلې السلام علیکم، نو ملائکه ورته ویلي السلام علیک ورحمت الله. نو دغه سلام او جواب دواړه په یو لفظ باندې ول. نو دا اوس شرعاً څرنګه ده، جواز لري که یې نه لري؟ نو محترم وروره دغه مسئله چې ده امام نووي رحمه الله په شرح المهذب کې لیکلې ده. د شرح المهذب خپل امام نووي رحمه الله د مسلم په شرح کې هم هلته همدغه حدیث چې راځي لیکلی دي چې جواب په لفظ د ابتدا باندې جایز ده، یعنی داسې ویلل السلام علیکم، جواب کې هم السلام علیکم ورته ویلل جایز دي، خو افضل دا ده چې وعلیکم السلام ورته وویل سي. اما دلته یې بیا په شرح المهذب 4 جل 422 صفحه کې داسې لیکلي ولو قال المجیب، که جواب ورکوونکي د سلام ویلي السلام علیکم او چې الف لام په باندې داخل ک السلام علیکم جواب کې ورته ویلي او یا سلام علیکم ورته ویلي، د د نیت د جواب کانه جوابا بلا خلاف هو الالف واللام افضل. قال الواحدي انت في التعريف السلام وتنكيره مخير. الله پاک دی روغ جوړ لره محترم امام النووي شرح المهذب کې دا خبر لیکلې ده. او یو بل عالم چې شافعي مذهبي د امام سمهودي رحمه الله هغه یو کتاب جوړ کړی چې په سلام کې دا په دنیا کې یو لخه کتابونو نه ده مستقل هم دی موضوع دی پاره جوړ ده، طیب الکلام بفوائد السلام، نور الدین علی ابن عبد الله ابن احمد السمهودي الحسني الشافعي. دغه عالم په خپل کتاب په طیب الکلام 133 صفحه کې داسې عنوان کړي یجوز الابتداء بلفظ الرد والرد بلفظ الابتداء. دا جایز د لمغه حدیث نه استدلال کړی ده. دلته بیا دغه د پارم بحث کړی ده چې هغه د حدیث د آدم علیه السلام کې خود داسې راځي چې ملایکو ورته ویلې السلام علیکه، یعنی جواب هم د السلام علیکه په لفظ دی وي چې بعض روایتونو کې بیا لکه ابو یعلا موصلي الته بیا داسې روایت کړی ده چې ملایکه او داسې ورته ویلې وعلیک السلام یې ورته ویلې، دی وایي چې هغې کې کم سړی د اسماعیل ابن رافع جمهور هغه ضعیف ګرځولی، نو هغې ته یې جوابونه هم کړي. لنډه دا محترمه وروره جواب په لفظ د سلام باندې چې نیت د جواب وي پکې بیا جایز ده، خو چې بیا د ما په خبره باندې بعضې نور خلک غلط نسی داسې فکر ونه کړي چې لکه مثلا یو سړی د 2 نفره سره مخ سول، یوه یې ورته ویلې السلام علیکم بل ته ویلې السلام، خو د دواړو دلته نیت د سلام ده، نو هر یو باندې جواب واجب ده، یو د بل جواب به وي. دا یو صورت ته. او تا چې کومه پوښتنه کړې د محترم هغه خو داسې ده چې یو سړي سلام وکړ، دا چا چې جواب ورکړ دا جواب په لفظ دی السلام علیکم، خو نیت پکې د جواب و، دا بالکل صحیح ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ